د ازلي دشمنه څه چې د انسان حفاظت پکې کېږي. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي یو شی دا دی چې انسان د فضول نظره څه پالتو نظر پالتو یوې خوا بلې خوا ته کتل د دې څه ځان وساتي. په دې کې حفاظت د انسان دا پروت دی د شیطان له عین او دشمنه څه چې د الله هم دشمن دی اسلام دشمن دی. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. زموږ نظرونه سب کې وایست له دې وجې موږ د شیطان په دام کې لوېدلي ځان نسو ځین بچاول. همدغه رنګ علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي والکلام ترک د فضول کلام د پالتو خبرو دا شیطان د حفاظت د انسان پکې پروت دی. والطعام پالتو چې ضرورت نه یو ته خوراک کوي نن پر یو دسترخوان موږ څونه شان سره راکوټه کړو. تاسو ګورئ بیا موږ د لمانځه نه پکې ووځو. تلاوت د قرآن خو پاته دی، ذکر اذکار معمولات چېرته بیا څوک کولی شي. همدارنګه و مخالط الناس له یارانو دوستانو کره دې کوټک و دې بیټک و دې کوټک کوټه او دا بیټک. نن د دې نه بغیر موږ بل کار هم لرو. د ماښام د لمانځه نه وروسته بیټک و کوټه د ماخستن لمانځه له یا تللی یا نه تللی بیا چکی د روژې په میاشته کې تر سهار تر پیشلمې پورې چې د روژې د میاشتې د غالسې نورې ته په قیاس کې چکله موږ سره په ساراو کې را سره یې په مسافرخانو کې را سره یې په هوټلانو کې پرته یې په کوټه کې پرته یې ځکه دا ضروري ده زموږ په ذهن باندې. نو شیطان څه بیا څنګه ته ځان خلاصوي؟ دې وجې ګرانو عزتمند ورونو او داس هغه شی دی چې انسان ځان ځینې خلاصولی شي له شیطانه. انسان په اوداسه باندې ګرځي. لمونځ دغه رنګ علامه ابن کثیر فرمایي دا هغه څه دی چې انسان پر مانځه ودرېږي له دې بدبخته ازلي دښمنه به ته محفوظ یې. او کثرت ذکر د الله ډېر یادول د الله ډېر ذکر کول استغفار کلمه طیبه لا اله الا محمد رسول الله او سل پیری څلرمه کلمه ویل څلرمه کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذکر رسول الله مبارک فرمایي څوک چې دا کلمه سل پیری په ورځ کې وایي شیطان څخه محفوظ. همدارنګه سورة البقره آیت الکرسی کې څوک آیت کرسی شریف وایي. همدارنګه د سورة البقره په حق نبی علیه السلام فرمایي په کور کې چې قرآن خاصه توګه سوره بقره پکې ویل کېږي لا يدخلو شیطان هغه کور ته بیا نه داخلېږي. او که ګرد سوره البقره د چا دپاره ګرانې نو اخرني 2 سورت آیتونه دا هم د انسان لپاره کفایت کوي. همدارنګه د معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل هو الله قل اعوذ برب الناس. همدارنګه اعوذ بالله الله رب العزت فرمایي و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. اعوذ بالله شریف ویل هر نیکار هر شکار چې کوي مخکې اعوذ بالله شریف وایو الله رب العزت باندې حفاظت وغواړي چې خدای ته محفوظ کړي دي ازلي دشمن. نن چې موږ هغه نیکي کوو هغه لمونځ چې ته یې راواخلي یو بل یو کار راواخله په هغه کې زموږ نیت خراب وي ځکه په هغې ټولو کې دی خپل تاثیرات پرېږدي. چېرته دې پرېږدي دې کار د یو چا خبره ده وایي ما غسل نه درلودی داسې ښایسته لمونځ مو وکړئ وایي وروسته مې په یاد شو چې ما باندې خو غسل لازم وایي دلته پوه شوم چې نن شیطان د ښایسته لمونځ دې نن وکړي دا شیطان فارغه و نن یې سوچ کړی دی چې غسل یې نشته نو څه لپاره دله په لمانځه کې وسوسه ورچوي او په لمانځه کې د خیر سره کوشش سره کوي خو د هغې لمونځ نه صحیح کېږي. نو عزیزانو خپله